السلام علیکم زیم صاحب زرا او تاسو باندې صاحب زرا افیشل یوټیوب چینل نیا پیک کارت به موږ څنګه فری حاصلو او دا یو بهترین اپلیکیشن دی چې د ایزی پیسې نه جیس کیش نه دته پیسې هم تاسو ټرانسفر کولی شئ او ډیر زیات خسته کار دا کوي مکمل معلومات درته په دې ویډیو کې هم د نیا په اړه کې په ویډیو شروع کیدو مخکې یو وړي شانتي ریکوست چنل باندې زموږ سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته زر رارسي چې تاسو یو فریلانسر یا ګرافیک ډیزاینر یا تاسو د یوټیوب نه د فیسبوک نه د انسټاګرام نه پیسې ګټئ نو تاسو ورسره د نیا پی اکاونټ لینک کولی شئ دا چې دا ډېر زیات بهترین اکاونټ دی او د دې اټ ام کارت چې دی هغه فری دا د دې اټ ام کارت چې دی هغه ما هغې دپاره ما اپلای کړو او هغه ماته میلاو شو دا تاسو زه ښیم دا تاسو کتی شئ دا نیا پی کارت چې دا ویزا کارت دی او پاکستان کې د هر بینک نه تاسو دې نه ټرانزیکشن واخیستلی شئ او د هر بینک نه تاسو دې ته پیسې لیږلی شئ او دا چې دا بالکل فری به تاسو ته میلاویږي او کله چې تاسو دا فری حاصلوئ نو نیا پی اکاونټ په ځان کریټ کړئ او دننه به لاړ شئ دوی ته به ټرسټ وکړئ او هغوی به تاسو ته دا کارت بیا په ټي سی ایس باندې بالکل فری راوړېږي او دا د دې اکاونټ چې دا د ایزی پیسې نه او جیس کیش نه ډېر زیات بهترین دی او تاسو جیس کیش نه دې ته هم پیسې لیږلی شئ ایزی پیسې نه هم دې ته لیږلی شئ او دې کې غټ کار دا دی چې دې کې تاسو خپل پیکیج هم لګولی شئ خپل نمبر ته هغه جیس وي یوفون وي ټرینار وي هر څه چې وي تاسو هغې نه دې ته پیکیج هم لګولی شئ او دا د فریلانسینګ لپاره ډېر زیات بهترین کار دی او عام روزمره استعمال تاسو ته دې هم کولی شئ او دې کوم فیس چې هغه هم ډېر زیات کم دی کارت چې دی کارت بالکل فری دی او د دې کارت مین شی دا دی چې کله موږ بازار کې د ایزی پیسې اکاونټ نه موږ روپۍ وباسو نو 1000 روپو پسې موږ نه 18 روپۍ چارج کېږي نو که دې اټ ام کارت نه موږ هغه روپۍ وباسو نو که موږ 10,000 روپۍ هم وباسو نو بیا به هم هغې نه 18 روپۍ چارج کېږي ټولو کې ښکلې خبره په دې کې دا ده چې دا په هر اټ ام کې کار کوي خو هغه ایچ بی ایل وي یو بی ایل وي نیشنل بینک وي د دنیا په سر کم بینک چې وي دا هغې کې کار کوي او تاسو هر وخت دې نه پیسې راوختلی شئ څو جیس کیش نه یا ایزی پیسې نه ځان ته پیکیج لګوئ نو کله ډبل پیکیج کېږي کله کار هم نه کوي کله نیټورک ایرر راکړي او په دې کارت کې بالکل څه قسم مسله نشته څنګه چې تاسو پیکیج لګوئ نو سیکنډونو په حساب سره بس تاسو پیکیج کوئ نو که بیا هم چاته څه مسله وي د اکاونټ جوړولو باره کې یا اټ ام کارت راغوښتو باره کې نو موږ ته په کمنټس لازم وکړئ امید لرم چې دغه یو شارټ ویډیو دا به ستاسو خوښه شوي که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا خپلو ملګرو سره شیر کړئ د نوي ویډیو لپاره موږ راکړئ اجازت د لوی الله په امان